بسم الله الرحمن الرحیم. خدای مو راوله. د نن ورځې موضوع ده فیسیکل پالیسي. فیسیکل پالیسي یا مالی پالیسي. مالی پالیسي د چی شي د پاره پکاريږي او دا دنده د چا ده؟ مالی پالیسي د چا دنده ده؟ مالی پالیسي د حکومت دنده ده. مالی پالیسي دا معنا چې حکومت و دغه لارې ته سموي ترڅو دی فیصله وکړي. څنګه فیصله وکړي؟ مثلا څونه پیسې باید مصرف سي، دا یو. دوهم، ویر یعنی چیرې باید دا پیسې مصرف سي. دریم، د کم ځای څخه باید پیسې د په لاس راوړو. دا د فیسیکل پالیسي معنا ده. مالی پالیسي موږ وایو چې څونه مصرف سي. دا څونه چې مصرف سي دا موږ د یوه کال دپاره براورد کوو. کله چې دا براورد وسي دې ته موږ څه شی ویلی سو؟ بجټ ویلی سو، بودیجه ویلی سو. په بودیجه کې موږ ټولې خواوې څېړو چې پیسې باید په کومو برخو کې مصرف سي. دوهمه خبره دا ده، ویر چیرې مصرف سي. موږ دا ځای هم مشخصوو. د مالي پالیسي دا دنده هم ده چې باید دا ځایونه مشخص سي چې پیسې موږ چیرې مصرفوو. دریم، او د کم ځای څخه پیسې در لاسه راوړو. دا هم مهمه خبره ده چې موږ پیسې باید حکومت باید پیسې د کم ځای څخه تر لاسه راوړي. چیرې مصرف سي؟ مصرف باید د هیواد په دفاع کې سي، په تعلیم کې سي، په شبخانو جوړولو کې سي، د هیواد په آبادی کې سي، د هیواد په ترانسپورت کې سي، د هیواد په انفراسترکچر چې موږ ورته وایو. هیواد په ټولو انکشافي برخو کې باید مصرف سي. او په زراعت کې باید موږ پیسې څه کړو؟ باید پیسې مصرف کړو. مثلا په زراعت کې پیسې څنګه مصرف کېږي؟ موږ وایو چې مثلا د بزګرو سره کومک وسي، سړکان ورته پاخه سي د ولسوالیو څخه و ښارونو ته ترڅو دوی خپل خام مواد یا خپل حاصلات و په اسانۍ سره په ارزانه بیې سره و ښار ته راوړي او خرڅي کړي. او بل ویالې ورته جوړ سي، زابوران ورته جوړ سي، غټ غټ کانالونه ورته جوړ سي، د اوبو سهولیتونه ورته برابر سي ترڅو چې شي وسي، ترڅو حکومت دا خدمات و بزګرانو ته وکړي چې بزګران ترڅو خپل ښه حاصلات لاسته راوړي. هغه هیوادونه چې پرمختللي نه دي او مخ پر وده دي لکه افغانستان، مثلا یو مثال موږ افغانستان راوړلی سو، د هغې اقتصاد په زراعت باندې استوار دی، په زراعت باندې ولاړ دی. نو رابسو اوس به دې ته راسو، دې ته موږ د فیسیکل پالیسي وایو چې دغه شان دا په بر کې سره نیسي. زه غواړم چې نن د فیسیکل پالیسي یا د مالی پالیسي پر انسټرومنټ باندې بحث درته وکړم یا د مالی پالیسي پر وسیلو باندې بحث درته کوم. لومړی وسیله یې چې څه ده؟ موږ وایو ټاکسیشن پالیسي یا د مالیاتو پالیسي. مثلا څنګه حکومت په ډېره غټه پیمانه باندې پیسې د عامو خلکو څخه د مالیاتو په ذریعه باندې راټولوي. نو کله چې د یو هیواد وګړي مالیات پر وخت باندې ورکړي، دا ډېرې غټې پیسې کېږي. غټه پیسې یا غټ فنډ حکومت د خلکو څخه راټولوي. نو دا چې شي کېږي، موږ وایو اګریګیټ ډیمانډ. دا مستقیما په مجموعي تقاضا باندې د مارکیټ یا د بازار چې شي کېږي تاثیر کوي. ولې تاثیر کوي؟ موږ وایو کله چې پیسې زیاتېږي، حکومت سره څونه پیسې زیاتېږي، په هغه کې پیسې په مارکیټ کې پیسې زیاتې سي، نو په هغه اندازه باندې څه کېږي؟ د خلکو عاید ورسره زیاتېږي. د خلکو عایدات چې زیات سوله، د خلکو تقاضا او اجناسو ته هم څه کېږي؟ هم زیاتېږي. مالیات ډېر اقسام لري، خو په مجموعي ډول باندې ټاکس یا مالیه پر دوه قسمه تقسیم ده. یو ډایرکټ ټاکس دی، بل انډایرکټ ټاکس دی. ډایرکټ ټاکس څه ته ویل کېږي؟ مثلا تنخواه دې واخیستله، خپلې د تنخواه پیسې دي مالیه دې ورکړله، دغه ته ډایرکټ ټاکس وایي. انډایرکټ ټاکس څه ته ویل کېږي؟ هغه ته ویل کېږي چې مثلا ولاړې بازار ته، اجناس دې رانیول، هر جنس دې رانیول، پر هغه جنس باندې مالیه راځي. هغه مالیه څه وسوله؟ دوکاندار ده نه، مثال یا هغه څوک چې تولید کوونکی دی، هغه مالیه پر وضع کړې ده، ته هغه جنس رانیسي، یعنې په غیر مستقیم ډول سره په جنس کې مالیه د قیمت سره وختي وضع ده، ته رانیسي هر جنس چې، نو دې ته موږ غیر مستقیم مالیه وایو. د فیسیکل پالیسي دوهم انسټرومنټ یا د مالی پالیسي دوهم وسیله به درته تشریح کړم. ګورنمنټ ایکسپنډیچر، د دولت مصارفات. دولت خو مصارفات لري، اوس دولت په ډیره لوړه سطح باندې مصارفات لري. د دولت د مصارفاتو سره مجموعي تقاضا متاثره کیږي. لکه څنګه
هر څونه چې د دولت مصارفات زیات سي په همغه اندازه باندې مجموعي تقاضا په بازار کې هم پر هغه باندې تاثیر کوي او ورسره زیاتیږي. په دې خاطر باندې دولت چې هر څونه پیسې بازار ته عرضه کوي په همغه اندازه باندې د خلکو عایدات ورسره زیاتیږي. کله چې عایدات ورسره زیات سوله څه کېږي اجناسو ته تولیداتو او خدماتو ته تقاضا لوړیږي په دغه اندازه باندې څه کېږي مصارف زیاتیږي. اوس موږ وایو د دولت مصارفات خو پر دوه قسمه دي. ښه رابسو په خلاص ډول سره وایو دولتي مصارفات څه دي؟ د دولتي مصارفات عبارت د چی څخه دي؟ د ډیفنس څخه دي. حکومت د خپل جغرافیه د ساتلو لپاره جغرافیه په ساتي چې ترڅو نور هیوادونه پر جغرافیه باندې یا پر سیاسي جغرافیه باندې یا پر هیواد باندې حمله ونه کړي لکه پولیس لکه آرمي لکه پوج دغه ټوله باندې مصرف کیږي. دا یو. دوهم پر تعلیم باندې دولت دی مفت تعلیم خدمات خلکو ته کوي. مکاتب دي پوهنتونونه دي مدرسې دي د بل په صحت کې شفاخانې دي کلینیکونه دي د ټولو خلکو لپاره جوړېږي. سړکان دي ورته جوړېږي عامه تاسیسات چې آیا عامه خدمات خلکو ته په وړیا ډول سره ورته خلکو ته عرضه کوي ترڅو خلک دغه څخه مستفید استفاده وکړي. ترانسپورت سیستم دی حکومتي د ترانسپورت سیستم دی. بندونه دي چې مثلا دا ټول هغه شیان دي چې د خلکو د اسانتیاو دپاره حکومت په وړیا ډول سره څه کوي عرضه کوي. تقاعد خلک دي تقاعد خلکو ته پیسې ورکول کیږي. حکومت سکالرشپونه دي موږ وایو سکالرشپونه یا بورسونه دي حکومت و خپلو خلکو ته په وړیا ډول سره عرضه کوي. خلکو ته تقاعدیانې ورکوي خپل تقاعد مامورینو ته. دا ډېر غټ مصارفات دي. کونډې او یتیمانو ته پیسې ورکول کیږي. دا حکومتي مصارفات دي. دې ته موږ ګورنمنټ ایکسپنډیچر وایو د حکومت مصارفات وایو. موږ وایو د حکومت مصارفات هم پر دوه قسمه دي. موضوع هغه ډېره نه پراخه کومه صرف دغه نه وپېژنئ تاسې چې ګورنمنټ ایکسپنډیچر څه شي ته وایي. دغه نه بس ده. درېیمه وسیله د مالي پالیسي څه شي ده؟ پبلیک ډیټ پالیسي ده. یعنی د حکومت د قرضې پالیسي څنګه موږ دوه قسمه لرو په دې کې. انټرنل ډیټ دی داخلي قرضه ده. دومه ایکسټرنل ډیټ دی چې هغه ته موږ خارجي قرضه وایو. مثلا ایکسټرنل ډیټس یا خارجي قرضه څه ته وایي؟ مثلا افغانستان دی یا نور هیوادونه دي د IMF انټرنیشنل مونیټري فند دغه څخه د IMF څخه څه اخلي؟ قرضه اخلي پیسې اخلي. یا د ورلد بانک څخه د قرضه اخلي د خپل هیواد د آبادی د پاره مصرفي. انټرنل ډیټ به څه دی؟ انټرنل ډیټ دې ته ویل کېږي یا داخلي قرضه چې ویل کېږي چې مرکزی بانک یا حکومت د نورو بانکونو څخه یا د نور منابعو څخه قرضه واخلي ترڅو چې شو کې ترڅو د خلکو ضرورت یا اړتیا په پوره کړي. نو موږ دې ته پبلیک ډیټ پالیسي وایي. دا چې ده دا د حکومت د قرضې پالیسي دغه ته ویل کېږي چې وایي چې ده یوه خارجي ده او بله داخلي ده. څلورمه وسیله د مالی پالیسي ډیفیسیټ فاینانسینګ یا چې شي مالی کمښت. څنګه مالی کمښت؟ او دا چې ته وایي کله چې د حکومت په بودیجه کې کمښت راسي. نو چې کله د حکومت په بودیجه کې کمښت راسي هلته خو د حکومت مصارفات زیاتیږي نه او هلته عایدات ورسره کم سي. عایدات چې ورسره کم سي نو څنګه کیږي؟ دلته ډیفیسیټ فاینانسینګ یا مالی کمښت په بودیجه کې پیښیږي. مثلا څنګه؟ هغه دا دی اوس تاسې که په یاد وه تېر 2 کاله کووډ-19 و. په کووډ-19 کې ډېرې شخصي کمپنۍ ډېرې کوچنۍ او غټې کمپنیانې شخصي او حکومتي ټوله ودرېدلې. نو د حکومت عایدات نه وه. کله چې د حکومت عایدات نه وه ځکه چې د حکومت عایدات خو پر مالیاتو باندې ولاړ دي دا نه وه خلک بیکارۍ سره مخ سوله. نو کله چې خلک بیکارۍ سره مخ سول د حکومت عایدات نه وه نو حکومت څه وکړل؟ دوی څه کوي؟ اضافه پیسې چاپوي. کله چې اضافه پیسې چاپ کړلې دوی دلته دغه ډیفیسیټ فاینانسینګ د پیسو کمښت په بودیجه کې دوی د هغه نورې پیسې چې چاپ کړي دي دغه د لارې څخه پوره کوي. نو کله چې پیسې پرنټ سي پیسې زیاتې سي د دې په نتیجه کې د خلکو عایدات هم ورسره زیاتېږي ځکه چې حکومت خلکو ته معاشونه ورکوي خلکو ته خدمات وړاندې کوي خلکو ته پیسې ورکوي. نو په دغسې حالاتو کې اګریګیټ ډیمانډ مجموعي تقاضا
په مارکیټ کې هم ورسره لوړیږي. کله چې پیسې د چا سره پیدا شي مستقیما د اجناسو ته څه شي ته تقاضا زیاتیږي. نو تقاضا اجناس ته زیاته سوله د اجناس رانیسي، پرچیسینګ پاور یا د خرید قوه ولري، د خرید توانایي ولري چې رانیسي، نو په دغه حالات کې ته څه کوې؟ په دغه حالاتو کې ته پیسې اجناس رانیسي. مجموعي تقاضا په مارکیټ کې په بازار کې هم و اجناسو ته لوړیږي. په تیر کووډ-19 کې امریکا دا کار وکړ، اکثرو هیوادونو دا کارونه وکړل. څه وکړل؟ دوی پیسې راولاړ سول، پیسې نورې چاپ کړل، ځکه چې دوی د بودیجې د کمښت سره مخ وه، عایدات نه وه، کمپنیانې وتړل سولې، نو مشکلات سره مخ سوله، د دوی عایدات کم سول، نو دوی څه وکړل؟ پیسې چاپ کړلې تر څو هغه کمبود په دغه ځای کې راوګرځي. نو خبره دلته یوه خبره ده، موږ همیشه بیا وایو چا په ذهن کې دا سوال راګرځي، انفلاسیون دا معنا چې په بازار کې د پیسو عرضه زیاته سي، نو انفلاسیون پیښیږي یا د پیسو پړسوب پیښیږي. بیا لارې شته، د انټرست ریټ لوړي. نو د انفلاسیون د کنټرول لپاره بیا ما تاسو ته په مفصل ډول سره بحث کړی دی، په انفلیشن باندې بحث کړی دی، په مونیټري پالیسي باندې بحث کړی، په تیرو درسونو کې چې څنګه کنټرولیږي. هغه حکومتونه خپل ځان ته پالیسیان لري او په ډېر عادي ډول سره یې کنټرولولی شي. د نن ورځې په درس کې ما تاسو ته فزیکل پالیسي یا مالی پالیسي درته شرح کړله. موږ ول مالی پالیسي چې ته ویل کېږي، او د هغه د وروسته څخه مې تاسو ته 4 انسټرومنټ یا 4 وسیلې د فزیکل پالیسي یا د مالی پالیسي هم درته تشریح کړلې، چې لومړی ټاکسیشن پالیسي وه، دوهمه ګورنمنټ ایکسپنډیچر پالیسي وه، او درېیمه پبلیک ډیټ پالیسي وه، څلورمه ډیفیسټ فاینانسینګ. ډېره مننه، کور مو ودان، په دعاوو کې مه هېروئ. کوم سوال پوښتنه درلودله د تبصرې د لارې، د ایمیل د لارې خپله پوښتنه مطرح کړئ. انشاءالله زه کوشش کوم چې تاسو ته جواب درکړم. آباد اوسئ.